راځو د ګروپي دور وروستۍ لوبې ته چې له کوربه ویسټ اینډیز سره دی. ویسټ اینډیز د نړۍ په کچه د 20 وریزو لوبو له خطرناکو ټیمونو څخه دی چې څو واره یې نړیوال جامونه ګټلي او اکثر لوبغاړي د نړۍ ګوټ ګوټ کې په تجارتي لیګونو باندې بوخت دي. ویسټ اینډیز دا وار له امریکا سره د دغه نړیوال جام شریک کوربه هم دی، یعنی لوبې په خپل کور کې دي او دا طبیعي خبره ده چې له افغانستانه به مینوال خامخا زیات وي، خو معلومه به شي چې په میدان کې څه کوي. د دوی لوبه د جون په 18مه د سنت لوسیا په ګراس ټاپو کې ترسره کېږي چې د سهار په 5 بجو به وي. د ویسټ اینډیز اکثر لوبغاړي به تاسو پیژنئ، خو وروستۍ کې ځینې ځوان لوبغاړي ښه ځلیدلي. له هغې ډلې برانډن کېږي چې 9 لوبو کې 330 منډې کړي. نیکلاس پوران هم د یادولو دی چې په 9 لوبو کې 233 منډې ترسره کړي. په بالینګ کې بیا جیسن هولډر او رومیرو شپهرډ د یادولو دي. د افغانستان په ټیم کې بیا رحمان الله ګربز مه هیروئ چې د ویسټ اینډیز په وړاندې ښې لوبې کړي دي. همدارنګه محمد نبي خو مو هیر نه دی، ځکه هغه په 2014 کال کې نړیوال جام کې د ویسټ اینډیز ټیم ته وروستی اوور وکړ. 10 منډې په کار وې، خو محمد نبي یوازې 3 منډې ورکړې او 1 وکټ یې هم واخیسته.